دلته پیر تاریکې راغلي پیر تاریکې زمونږ په دې علاقه کې یو ځای کې دیراو یو ظالم یو ګمراه سړی یو ګمراه هغه به یو چغه واله هغه به وی چرګ خو یو مارغه دی چې چا ونیوه د هغه دی وروره خلکو به په دیوال ته چرګ نه پرېښو چې ټوپ پرې کړي چې چا به ونیو بس دا وي د هغه دی او مارغه دی وایي که خدای دې بې خو باسه مارغه دی دا خو چا ساتلی دی پردی شی دی او هغې د خر بچي به وې د جینکو متعلق وی جونه دي ګلونه دي بویاوه او ښکلا وه لکه ګل چې سړی بیه یو ښکلی هلکه که په پردي بوټي کې هم ګل دی او ته ښکل کې او بویه کې نو تا ته خو هغه څه نه وایي که نه نو وی جونه دي ګلونه دي وی بویاوه او ښکلا وه وی د خر بچیه به دا ملایان صاحبان خدای زمونږ علماو لم خیر او برکت ورکړي ورپسې راووتل ستا خدای بې خوباسه لالو دی پرېږدو د شغې پیر تاریکې په منډه تښتېده بیا پته یې نه لګېده لمن ورپسې پرېده او بیا تښتېده یو ظالم سړی نو دلته به خلکو هغه چې کوم لرګي پراته وو مړه وي چرخ یو مارغو چې چو خدای دې بې خوباسه پردی شی دی د هغه خونه غرقه شوه بلا لرګي ترې رالل د کروړونو روپو والله چې چا لرګي مونتې دی وایي دا خو ماله خدای راکه نو خدای راکه د بس پلان کوچ نه به غوټه راوغورځېږي او ستا په زولۍ کې بیا کلکه راونیسې او خدای راکه دا ته څه کې ابن عقیل وایي او میل مې ولا ورک سړی لاړ چې سړی لاړو حج خلاص شو ډېره موده مې په مکه مکرمه کې تېره کړه ما وی یاره بس دلته خو مې ډېر عبادت وکړو وخت مې تېر کړو زم خپل کلي ته کلي کې مې څوک شته نه پلار مور بچي واده خو کړی نه دی هېڅ نشته خو تربوران لرې خو شته وطن خو شته که نه کلي ته ځه رالم جدې ته کښتۍ ته وختم چې روان یم په لاره کښتۍ غرقه شو دا پخوا به دا کښتۍ ډېرې غرقېدې کښتۍ ماته شوه او غرقه شوه او یو تخته باندې زه ناست وم په هغې مې ځان ټینګ کړ چپی واله 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 هغه تخته لاړه یو جزیرې ته هلته یې ونې پورې جزیرې پورې نښته دلته یې کوشم چې کوشم په هغه جزیره کې تلم هغې کې آبادي وه یعنې یو وتکلی د اوس هم جاپان بله جزیرې د انډونیشیا بله جزیرې د 100 نه زیاتې جزیرې د ملیشیا او انډونیشیا وی جزیرې ته ورم کلي یو جومات و هغې ته ورننوتم جومات کې کېناستم خدای اوس بس په خپل کلي ته به ځم دې خلکو نه تپوس وکړم چې دا د کوم وطن ته رالم کوم علاقې ته رالم جومات ته لاړم د مانځه وخت شو د بشریت برابر وم خلکو وی مونځ نه کې راکې میلمه مونږ له مونځ به ور مخکې شو مونځ مې ورته وکړ هغوی زما قرات خوښ شو همغه جومات کې خلکو امام کړم هلکه به زمونږ امام مړ شوی دی او دلته زمونږ او ماشومان به راتلل هغوی ته مې سبق شروع کړ چې دین درځي او قرآن درځي هر دی باچا باچه بس خدای پاک هغه جومات کې مې رزق برابر کړ ډوډۍ به مې راکوله چای ډوډۍ هر څه راکول د هغې بچو ته مې سهار او مازدیګر ماښام سبق هم کو بس هغې مې ښه خوشحاله وو ما ورته مخکې مونځ هم کو هر څه برابر کړل وی راته چې وی چې استاد جي واده نه کې ما یې ولې نه کوم بشیر جانه واده نه کې دې کې څوک ست غواړي هلکه امینه دې کې څوک ست غواړي بغیر د بشیر جان بشیر جان وی واده 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 خو چې وله ښځه وګورې نو بیا 15 ګزه وروسته ټوپونه وایي وی سلا به پې وکړو که نه هلکه سلا وکړو نه الوایا نو چا ورته وی هلکه مولوي صاحب واده نه کې واده ولې نه کوو یاره دلته زمونږ یو استاد و د دې جومات امام و معذور او وفات شوی د هغه یوه لور ده ښه ښایسته ښکلې او زمونږ د دې ټولو ماشومانو جینکو ستا د قرآن ورته ښایي نو که دې خوښی چې همغه درته په نکاح کړو ډېره ښه نکاح وشوه ښځه وشوه نکاح وشوه چې نکاح وشوه هغه قوم ورلار څو کړل او دې د شپې کور ته لاړه خپلې بیبي له او بیبي ته یې وکتل هغه عامل چې د مونځ ته یې هغه بوډالی ورکړی هغه د هغه جینۍ په سینه پروت و دی حیران شو داسې هغه عامل ته نیغ نیغ ګوري نیغ نیغ ګوري چې دا هغه دی که دا بل یو دا څه شی جینۍ ورته وایي څه ته عامل ته ګورې وایي د عامل ته ګورې دا څه ګورې وایي دا کوم ځای وایي دا خو ما ځان له لږې لږې پیسې جمع کړې وې یو روپۍ چرګې خرڅوه چرګواګۍ خرڅوه د ماشومانو ته مې قرآن خو دی به لګې راوړی زما یو بوډا پلار و
بوډا پلار په دې جومات کې امام و حج له ته نه پیسې مې ورکړې نو ما ورته وی چې بابا ما له په دې میل راوړ دا راله هغه راوړ او بابا مې راته وی چې بچی میل له نه روک شو په مکه کې نو ډېر خفه وم چې تا له به زه څه راوړم تا ته به زه څه وایم چې بچی هغه پیسې څه چې تا خو به هغه میل ته سترګې نیولې وې نو یو ځوان زلمی و هغه مونتی و او هغه میل یې ماله راکړه یاره بچی ډېر ښه زلمی و که هغه زلمی خدای ماله په ګوتو راکړه نو تا ورته ودومه ارمان که هغه زلمی دلته راغی یا هر څنګه ډېر نیک انسان و دا هغه میل دی وی ما ورته چې هغه زلمی زه یم دا ما مونتی و او ستا پلار له مې ورکړ ګوره چې سترګې خړې نه کړې حرامو نه زه سترګې واړولې نو خدای پاک وله همغه میل په حلاله ورکړ که هلته یې پټ کړې وې بابا به خیرې هم کولې ازار به م ورپسې مرداره به م وه نو چې هلته یې پټ کړې وې نو په ارامه د خدای په دشمنۍ په ګناه او چې په حلاله شو نو هغه میل هم وله خدای ورکړه او امیل سره وله خدای امیل والا هم ورکړه ښځه یې مشوه بچرجانه داسې نیکي کوه ښځې ډېرې دي او خدای وله امامتي هم ورکړه الله وله کور هم ورکړه د هغه بوډا بابا د هغه جینۍ کور او هر څه وله خدای پاک ورکړه حلاله کې چې رونو کم برکت دی زما قسم دی که په حرامه کې هغه برکت دی تاسو ته ما یو ځل نه دوه درې ځله دا خبره کړې خو بیا در یادومه په دیوبند کې مولا قاری طیب صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي دا که لګي قاری طیب صاحب رحمت زما اوبه په خلکو له مو ورکړم مړه ما له راکړم دی ویشئ تقریر زه کوم اوبه په خلکو ویشئ امیر پرېږده وه ها نو دیوبند کې قاری طیب صاحب رحمت الله علیه لیکلي په خطبات حکیم الاسلام کې چې دیوبند کې یو شاجي و دا سید چې ورته وایي سید نو هغه به ګیا خرڅوله او هغه ګیا چې به هغه خرڅه کړه نو کال پس به د دیوبند د مدرسې چې څومره استادان و عالمان هغې له به یې ډوډۍ کوله وی مونږ به یو کال د شاجي صاحب د ډوډۍ انتظار کوو چې شاجي صاحب هغه ډوډۍ به کلی وی هغې کې به څه غوښې نه وې هغې کې به چرګان او پولو نه نو ساده خوراک به و وی قسم په خدای چې هغې کې به کم برکات و نو مونږ به د هغې برکت ته وجې نه یو کال د هغې انتظار کوو پوره یو کال چې شاجي ډوډۍ به کلي ډوډۍ چې به مونږ وخوړه مونږ به په دې خپله کې نورانیت محسوسوو ډوډۍ چې به مونږ وخوړه د هغې برکات به مونږ محسوسول لکه تاسو نه تپوس کوم چې ښکلی خوراک وخورئ نو په دې وجود کې تاسو خپل د دې وجود صحت خوشحالي محسوسوئ که نه او که ګنده خوراک وخورئ الټی به کې مړه څه ګنده شی مې خوړلی دی الټی به درځېله خو دا څښو دا خوراک که نه دا مرداره و دا خوراک څښو دقه رنګې دا روح هم دی چې دې روح له دې خشته او پاک او حلال شی ورکه نو روحاني برکت بی او که دې روح لرې خراب شی ورکه نو روحاني نقصان بی مونږ به یو کال انتظار کوو چې د شاجي د ډوډۍ به کله راځي هغې کې داسې برکات و چې څو ورځې به زمونږ په روح کې د هغې هغه ټیسټ او لذت مونږ محسوسوو شاجي صاحب دا ډوډۍ به څنګه کوله ګیا به یې خرڅوله نو چې ګیا به یې خرڅه کړه نو هغه پیسې به یې جمع کولې نو هغه پیسې به یې په درې ځایه تقسیمولې یو ځای به هغه پیسې په خپلو بچو او خپلې ښځې له ورکولې یو کونډه ترورې وه یو ځای به یې هغې له ورکولې او دا یو حصه به یې ساتلې نو لږې لږې به جمع شوې نو کال پس به یې د دیوبند د مدرسې استادانو له په هغې ډوډۍ کوله حلاله و مونږ پکې برکت محسوسوو یو ځل یو تاڼهدار و نو هغه او شاجي صاحب کې به کمال دا و چې پڼ به یې څنګه راوړه د ګیا نو چې خلکو به پې جګړې کولې ځکه هغه به اعلی ګیا راوړله او ډېره به یې راوړله نو او خاص ریټ یې نو تاڼهدار صاحب چې چا به لومبې لاس کېښود ګیا به هغه باندې خرڅوله تاڼهدار صاحب راغی او بوډا دا ګیا نن مونږ کری اوس هغه یې وړ چې یو ویړه پیسې ورنه کړې ماسخوتن چې تاڼهدار صاحب کور ته لاړ ښځې ورته وی دا ګیا دې کم دی اخیستی را وی دا هلته یو بوډا دی د هغه نه وی دا خو اس نه خوري اس ته کیر بویه کی او اس ته سر اوسنډې اوچت شي
ها دا خو هغه په ګیا خو خلک جګړې کوي او دا هغه قانون خدا دی چې چا لومبې لاس کې خو ګیا ورشه راولې هغه بوډا پولیس یې ورپسې ولېږل وایي دا ګیا کې رسا چولې دي استه ګیا چې ګیا نه خوري ګنده شي خرڅې څه څخه بوټې دې پکې اچولې دي ورته ویې تاڼهدار صاحب څخه بوټې نه ډېره ښه ګیا ده خو پیسې دې نه دي راکړې پیسې راکړه اس به وخوري دوانې وې که نه وار څومره چې پیسې وله ورکړې چې ورکړې شاجي صاحب راغی او اس دی دا کوناټې شاته نه وډبو وی بچې خوره مونږ ته خپلې پیسې میلاو شو اس ګیا شروع کړه بیا پې مړېده نه نو دا حلاله ډوډۍ وه د شاجي صاحب برکتي نو زمونږ د دیوبند د مدرسې قاري طیب صاحب محتمم و هغه لیکي چې یو کال به د هغه ډوډۍ مونږ انتظار کوو بله